السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ملګرو په دا ویډیو کې زه تاسو دربخیم چې تاسو څنګه کولای شئ چې په واتس اپ او میسنجر کې د بل چا میسجانو ګوري او د هغه سر هم نسی در خلاص او ملګرو مثال کې چیرې تاسو ملګری یا بل څوک په واتس اپ یا میسنجر کې میسجان درولېږي نو کله تاسو د دې میسجانو ګوري او هغه ته جواب نه کوي ور نو بیا د هغه تاسو خوا به دیږي چې تاسو د ما میسجان په واتس اپ او میسنجر کې وکتل او ماته مو جواب هم نه کوي نو ملګرو تاسو دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ په دا ویډیو کې تاسو ته یو سټینګ درخیم نو بیا چې هر څوک تاسو ته په واتس اپ یا میسنجر کې میسجان درولېږي تاسو به د دې میسجان نو ګورئ خو دې ته به دا رقم راړوي لکه تاسو د دې میسجان نه وي کتلې نو ډېر خوندور سټینګ دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ او ویډیو له خپل ملګرو سره خامخا شیر کړئ او د داس نور ښایسته ویډیوګان لپاره د موږ چینل سبسکرایب کړئ ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو نو ملګرو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو نو د لپاره به تاسو سمپل ولر په خپل موبایل کې دغه اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ د دې اپلیکیشن ډاونلوډ لینک ما تاسو د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی ده نو دغه اپلیکیشن تاسو لاغه په ډیره اساني سره را ډاونلوډولای شئ نو کله به تاسو دغه اپلیکیشن انسټال کړئ نو سمپل به تاسو دغه اپلیکیشن خلاص کړئ کله تاسو ولر دغه اپلیکیشن خلاص کړئ نو دغه شکل دغه رقم راځي نو دغه وسله تاسو دوه پرمیشنان غواړي په دې کې اول یو د اورلی پرمیشنز ګوره دغه اف دغه اپشن به تاسو ته آن کړئ او دغه رقم دلته به تاسو دغه ته پرمیشن ورکړئ را به دویم انیبل نوټیفیکیشن دغه ته ملګرو دا به تاسو دلته آن کړئ او دلته به راسي دا ډایرکټ چیټ دې ته به تاسو پرمیشن ورکړئ دغه اپشن به هم تاسو دلته آن کړئ نو ملګرو کله تاسو دغه دوه پرمیشنان ورکړئ یعنی دغه دوه سټینګونه آن کړئ بیا په دې ګیټ سټارټډ باندې به تاسو کلیک وکړئ نو ملګرو کله تاسو په ګیټ سټارټډ باندې کلیک وکړئ بیا له تاسو سره دا رقم شکل راځي نو سمپل ګور په دې نیکسټ بټن باندې به تاسو کلیک کوئ او دغه ټول به تاسو دلته نیکسټ کړئ کله تاسو هغه ټول نیکسټ کړئ ګوره اوس دغه اپلیکیشن موږ سره خلاص شو نو په دې ګوره دویم اپشن د اپس په دغه اپس کلم تاسو کلیک وکړئ ګوره په دې کې به میسنجر او واتس اپ ځاني په خپل اډ شوی وي نو ګوره له تاسو ته یو سټینګ هم نور نه غواړي که چیرې واتس اپ او میسنجر نو اډ یا په دې جمع بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ او دلته به ګوره بیا تاسو واتس اپ یا میسنجر وروښیاست نو هغه په خپله دلته کې اډ وي نور ګوره دا یو سټینګ هم له تاسو څخه نه غواړي نو له دې باندې چې هر څوک تاسو ته په واتس اپ یا میسنجر کې میسجان راولېږي نو هغه تاسو اوس په دغه اپلیکیشن کې کتلی شئ ګوره زه اوس راځم له دا دویم موبایل څخه و دې موبایل ته ګوره زه میسج رالیږم په واتس اپ کې ما ولیکئ های سلام څنګه یې ګوره دا ما راولېږئ دلته نو اوس تاسو د دې میسجان په واتس اپ کې مه ګورئ ګوره تاسو اوس راسي کوم اپلیکیشن تاسو انسټال کړی ده د هغه هم ګوره دا کوچنی نوټیفیکیشن راغلی اوس دلته تاسو هغه میسجان وګورئ ګوره په دې باندې کلیک وکړئ ګوره احمد خان چې د هغه تا ته وایي های سلام څنګه یې دا یې تا ته راولېږئ ګوره تاسو کتلی شئ چې دا میسجان موږ دلته وکتل خو دته به دی معلومیږي په واتس اپ کې لکه موږ چې د ده میسجان نه یې کتل ګوره زه اوس راځم زه اوس دلته ګوره واتس اپ خلاصوم ما واتس اپ خلاص کړئ ګوره اوس هم دلته موږ د احمد خان میسجان نه دي کتل ګوره وایي دونه میسجان د موږ ته راغلی دی اصل کې ګوره موږ خو د ده میسجان وکتل خو دلته ګوره موږ ته دی راړوي لکه موږ چې د دې میسجان نه وي کتلې او دته هم دا رقم راړوي لکه موږ چې د ده میسجان نه وي کتلې دغه رقم ګوره ملګرو زه اوس دغه طریقه ګوره له میسنجر سره کومه زه رالم میسنجر ته په میسنجر کې میسج راولېږئ سلام څنګه یې وروره دا ګوره ما راولېږئ و دې موبایل ته په میسنجر باندې نو اوس ګوره چې هغه میسجان راورسېږي ګوره هغه میسجان دلته راورسېدل اوس دلته ګوره د ده میسجان دلته مه خلاصوئ په میسنجر کې دغه تاسې کلوز کړئ دا کوم اپلیکیشن تاسو انسټال کړی دی دې په خپله نوټیفیکیشن راځي اوس ګوره تاسو دلته د دې میسجان وګورئ یا ګوره بلال خان تا ته راولېږل سلام څنګه یې وروره اصل کې ګوره موږ د دې میسجان وکتل اوس که چیرې زه ګوره میسنجر ته ولاړ سم په میسنجر کې به اوس هم موږ ګوره د دې میسجان نه یې کتل ګوره اوس هم ګوره دا وینئ تاسو کتلی شئ د شین ټکی ورسره دی یعنې تاسو د دې میسجان نه دي کتلی دلته بیا هم دا رقم راړوي لکه موږ چې د دې میسجان نه وي کتلی لیکن موږ به وخته لا د دې میسجان کتلی وي نو د دغه اپلیکیشن په ذریعه سره ملګرو تاسو په واتس اپ کې په میسنجر کې په هر اپلیکیشن کې په هر سوشل اپلیکیشن باندې د هر چا میسجان کتلی شئ خو د هغه به سر هم نشي در خلاص نو ملګرو ډېر خوندور اپلیکیشن ده د دغه اپلیکیشن ډاونلوډ ما تاسو د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی دی نو تاسو له هغه څخه په ډېرې اسانۍ سره ډاونلوډولی شئ نو ملګرو کوم چیرې ویډیو خوښ شوي ویډیو در سره لایک کړئ له خپل ملګرو سره خامخا شیر کړئ او د داسې نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره د موږ چینل سبسکرایب کړئ ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو نو ملګرو ملاوي په نور ښایسته ویډیوګانو کې د خدای په امان